سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم. ملګرو، دا انجیل فالز دی، هغه آبشار د وینزویلا له وریځو څخه راپرېوځي او دې ځای ته انجیل فالز ویل کیږي. دا آبشار د وینزویلا د کانایما ملي پارک تر ټولو لوړ آبشار دی او د نړۍ تر ټولو لوړ پرلهپسې آبشار بلل کیږي. دا آبشار له 3000 فوټو څخه په زیات لوړوالي راپرېوځي او داسې ښکاري لکه اوبه چې سیده له وریځو څخه راښکته کیږي. دا آبشار د یو هوار غره څخه راوتلی دی چې اولیان ټیپوي نومیږي او خلک وایي چې د دې غره ډبرې شاوخوا 2 میلیارده کاله تاریخ لري. دا آبشار چې له دومره لرغونو ډبرو څخه راوتلی دی د ځمکې تر ټولو پخوانی جیولوجیک تاریخ په ځان کې لري. د دې آبشار نوم د امریکایي الوتکې چلوونکي جیمي انجل له نوم څخه اخیستل شوی دی چې په 1930 کال کې یې هڅه وکړه دلته خپله الوتکه ښکته کړي او له هماغه وخته دا آبشار د نړۍ پام ځان ته راواړوي. خو ځایي قبایلي خلک له پیړیو راهیسې دا ځای پیژني او هغوی د دې ځای عبادت هم کوي. د دوی لپاره دا یوازې یو طبیعي ځای نه دی بلکې یو مقدس میراث دی چیرې چې طبیعت او روحانیت یو له بل سره یو ځای کیږي. د انجیل فالز منظره رښتیا هم نه هېرېدونکې ده. کله چې اوبه له 3000 فوټو لوړوالي څخه راپرېوځي نو له توندو بادونو او ډبرو سره ټکر کوي او دا آبشار د لارې په منځ کې په یو پراخ او غلیظ ځنګل سره بدلیږي. کله چې انسان تر پایه ورسیږي داسې احساس کوي لکه وریځ چې وځمکې ته راښکته سوی وي. هغه ځنګل چې دا آبشار چاپېره کړی دی او پورته کېدونکې دوړه دا ځای نور هم اصرارناکه کوي. کله چې د لمر وړانګې پر دې څاڅکو ولګېږي نو د قوس رنګونه جوړوي او دې آبشار ته یو زړه راښکونکې ښکلا وربخښي. کانایما ملي پارک چې انجیل فالز پکښې موقعیت لري د یونیسکو نړیوال میراث ځای دی او تر ننه پورې دلته طبیعي چاپیریال تقریبا نالمس پاتې سوی دی. دا آبشار د ګڼو باراني ځنګلونو، نادره ژوو او اصرارناکه درو په منځ کې د ځمکې د تاج په څېر ښکاره کیږي. دلته رسېدل اسانه نه دي. سفر کوونکي باید څو ورځې د ځنګلونو او سیندونو له لارې سفر وکړي. دا ستونزې او تکلیفونه دا ځای نور هم اصرارناکه او سپېڅلی کوي. کله چې څوک دلته رسیږي د دې له ښایست څخه بې اغېزې نسي پاتې کېدلی. د ساینسپوهانو او پلټونکو لپاره دا آبشار تل د جذب مرکز پاتې سوی دی. د دې زیږون د هغې تر شا تاریخ او شاوخوا شرایط موږ ته دا راپزله کوي چې ځمکه څومره لرغونې او اصرارناکه ده. زرګونه سیلانیان هر کال دلته راځي خو تر ننه پورې هم د دې ژورتیا او رازونه په بشپړ ډول سره نه دي برسېره سوي. ملګرو، انجیل فالز یوازې یو آبشار نه دی بلکې د ځمکې له هغو عجایبو څخه دی چې موږ ته راښیي د طبیعت هره بڼه تر موږ ډېره ځواکمنه او بېسارې ده. کله چې یو انسان دلته ودرېږي او دې آبشار ته وګوري نو پوهیږي چې د ځمکې پر وړاندې زموږ شتون څومره کوچنی دی. دا آبشار موږ ته دا هم راپیادوي چې رښتینې ښکلا تل په هغه څه کې وي چې لا هم نالمس وي او خپل رازونه په بشپړ ډول نه ښکاره کوي. ملګرو، د ځمکې ځواکونه به چیرته او کله راښکاره سي دا اټکل کول ناممکنه دي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه سوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.